استاد د اسلام راولې دا خو موږ ملت یو زه خو نه دولت کې کار لرم طالب کې کار لرم زه ملت ما د ثبات ما په منطقه کې جنگ چې زه اوس د تهران پاتې ما زه به چیرته لاړ سم او د موټر په کومه پیسو زه کرایه کوم ډیر بیا عقل سړی کې به سوال د پاتې سره غږی د متغله کې نه به سوال سره د صلیب لپاره د صلیب کې څه تا ته د صلیب له صلیب د خپل ناقص دین لپاره قرباني ورکوي صلیب د کلیسا لپاره اتلس کلنې جنکۍ راځي په افغانستان کې وینه تویوي عصمت لالا چې کله هم ستا په کلي کې جنگ شي نو ته خو به د جنگ یو وارې علت پوښتې کنه چې دا جنگ د څه شي ده دا د پاټکیانو د جنگ سالارانو د جنگ خلکو جنگ ده کدا د دین او د اسلام او د مذهب جنگ ده ته خو به دومره تفکیک کولی شي خو اوس خو د خبرې روانې دي که نه اوس خلک خو صبر وکړي دا خبرې خو نتیجې ته ورسېږي نه رسېږي بیا خو ټول افغانان سره خارجیان خو وته دا خبرې خو د خبرو لارې باید دا حل کړو سینو کو چې نیم مسلمانان له بینه لاړ شي او ته بیا پیژنې اسلامي نظام راولي چې ما ته له بینه وسې مسلمانان خو له بینه نه ځي ان شاء الله مسلمانان خو ستاسې انډیوالان چې د غیر بینه وري او بیا که مسلمانان دوی له بینه وري هم نو موږ خو د اسلامي نظام اقامې ته په هر قیمت چې ما تاسو ته مخکې وویل موږ تیار یو ورته که په هغې 1,00,000 شهیدان کېږي که 10,000 کېږي که 20,000 کېږي که 1,000,000 کېږي هر قیمت چې موږ اسلامي نظام ته په مقابل کې قربانۍ ته تیار یو قاري صاحب دا پوهېږي په دې 100 کاله خونړي انقلاب کې دی د بامیانو په بت دومره خفه ده وایي زه هره شپه ژاړم چې خدای دا بت یې ولې وران کړه دا داسې سړی ده مودین خانه ته خو څه نه پوهېږې ته په سیاست نه پوهېږې په دوشان نو بت سیاست ده نه یې پېښه په دا ما یې خلاص کا ته ملي سرمایه نه پېژنې واوروره ملي سرمایه ته نه پېژنې ته چیرې دا بوت ورانول بوت ملي سرمایه ده دغه دا د لیوانای بوت ملي سرمایه ده واوروره ته اسلام نه خبره ته ورغلی شاید دي نبی عليه السلام په اوله زمانه کې معنا و پس نبی عليه السلام ویل هیڅ مشکل نه لري ورغلی خدا بوت کوم چې راغلی چې مشکل نه لري د بوتان ممراد مون خو د ابراهيم عليه السلام په میلاد یو و میلاد ابراهيم یې ما بوتان میلاد ابراهيم یې ما بوتان به ماتوم نه عمر مات کړ نه علی مات کړ نه ابوبکر مات کړ ځکه چې هغه بت پرستی وخت تیر څه ودرېږه لږ صبر محترم تاسو د اسلام نه معلومات کم دي د اسلام له ادرسه کله چې تاسو خبرې کوئ نو باید تاسو معلومات ولرئ تاسو اوسه پورې ثبوت نشئ پیش کولای چې بوتانو ماتول په اسلام کې ناروا دي بلکې دا د اسلام حکم د بوتان باید مات کړل شي او بوتان او مجسمې چې دي دا د اسلام حکم د باید لمنځه یوړل شي او دا شیان دی د اسلام د احکام سره په ټکر کې تاسو تر کوم ثبوت وینو تاسو موږ ته وخی دا خو دلیل نشي کېدلی چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه مات کړي دي بوتان عمر رضی الله عنه په خپل دور خلافت کې مات کړي دي خلفای راشدین په خپل دور خلافت کې بوتان نه دي پرېښي او مثل وګوره د فلسطین د سعودي عرب فلسطین ته مزه فلسطین ته مزه فلسطین ګوره دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مکه مکرمه ته داخل شو نو تاسو کې د سیرت نه خبره نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې مکه مکرمه ته داخل شو په دې وخت کې په د مکه مکرمه کې په بیت الله الحرام کې 314 بوتان و نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول ما کړل او دا آیات ته ویلو چې قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا څومره بوتان چې دلته ټول مات کړل لمنځه یوړل نو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دی د ته ملي سرمایه ویل دا خپل د تاسو نه خبري ده او دغه شیان خو سبب یو څوک یو بل شی جوړ کی هغه ته بدای ملي سبب بدلته یو څوک صلیب په سرو زرو جوړ کی هغه ته موږ ملي سرمایه وایو چې دا ملي سرمایه ده دا د دوی استعداد دا راځي دوی بل اسلام نه څنګه متنفر نه استدای بت ته سرمایه وای خالد خلکو ته مې کوده یعنی دای کدي اسلامي نظام پر اتاک مخالفت کوي دای په یو بت خپا ده په دې نه د خپاج په افغانستان کې ویني تیږي دیموکراتانو د دیموکراسي د پلي کولو لپاره دلته زرګونه عسكر قرباني ورکړه صلیب او کلیسا دلته د جمهوریت او د دیموکراسي او د صلیب ته د لابي لپاره دلته اتلس کلنې جنکۍ جګړې ته راوسته چې په افغانستان کې ویشتل شي ګډ او مات لاړل لیکن یو مسلمان دومره بې غیرت شي چې هغه له اسلام نه دومره په ویره کې چې اسلام بدبختی ده اسلام جګړه ده نه اسلام د امن دین ده دغه صلیبیان دی وګوره دغه مسلمانانو د
د ګوتو په شمار سو اتلانو درته د امریکا امپراتوري له خاورو سره خاورې کړله، د دې ملک نه په میړانه دفاع وکړه، له مقدساتو نه دفاع وکړه، د نوامیسو د خلکو د ناموس د ساتلو لپاره قرباني ورکړه. لیکن یو بې غیرته سړی به راشي ځان ته به مسلمان وایي، در اصلا دا فکرا کفر ته مایله ده. دا د هغه ستار سیرت بچي المسیح دي چې دوی به وایي بت یې وران که، سرک یې وران که. سرک چا وران که؟ په قندوز کې جماعت او روغتون چا بمبار که؟ ته ما ته یو روغتون په دې 18 کالو کې وښیه چې طالبانو د داسې په بل مخ کړی له زخمیانو سره. ته یو مکتب راوښیه، یو جماعت راوښیه، یو واده راوښیه چې طالبان دې پکې 200 کسان وژلي وي. خو د امریکایانو سلګونو پیښې دي، دوی د غلامانو زرګونه دي. هغه څه خبره نه ده. هله دلته د سوریې د ماشومانو عکسونه راوړي، دلته په طالب باندې ورسریښ کړي چې دا طالب وژلي. طالب چې وژل کولی والله په یوه ورځ په 2 ټیلرو دا بسته کابل درته ختموي. خو طالب د دې په خاطر چې عامو مسلمانانو تلفات وانه وړي څومره پیچلي عملیات کوي. یو کال یو نیم کال په هغه سوچ کوي. تاسو د تلونیوز استشهادي برید وګورئ چې 4-5 واره فدایي ځي، مګر د عام افغانانو چې په دې خاطر تلفات بل چاته وانه وړي له حملې نه منصرف کېږي، باوجود د دې چې د مرګ خطر بیا هم ورسره شته چې یاره زه نیول کېږم، د ما دا برید ناکامه کېږي. هر څه بس غمي 4-5-10 واره برید ته نږدې کېږي، عام خلک د حمله نه کوي. ګرین ویلج کې شوراب کې د CIA په دفتر کې داسې طالب خلک وژلی، نو بیا ضرورت دی چې ټوپک راخلي. خو امریکانو سره به درېدلي ټوله ورځ به مرګونه کول، لکه رازق به خلک په ریګونو منډل، لکه غني خونخوار به په ارګ کې ناستو. خو طالب خار څه د همدغه بدبختیو د پای ته د رسېدو په خاطر مخکې هم قرباني ورکړې، د ټوپک سالارانو او پاټک سالارانو په خلاف راجګ سو تر کولاب اوس غلونن د امریکانو په مقابل کې چې الحمدلله د بری مینار ته رسېدونکي دي. مقیم رو مقیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. جنرال صاحب ته، قاری صاحب ته او د لیف ټولو ګډون کوونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. وعلیکم السلام. ما یو 2 سوال دی قاری صاحب چې یو سوال ده اصلي و ده په د سوشل میډیا کې ځینې خبرې یو خبر پاکيږي چې هغه د قطر د بین الافغاني مذاکراتو په اړه باندې دي. نه پیغام حقیقت به یو کبه افواهات یې لکه داسې کلی دی و دلته مې ونغراړول ده. ځینې سرچینو له مخې د روان بین الافغاني روغې جوړې لپاره وزارتونه او مهم ریاستونو ویش پلان دی ترتیب شوی او د دوحې د بین الافغاني مذاکراتو د حکومت او طالبانو ترمنځ ویش. اول ممکن د طالبانو مشر ملا هیبت الله خان د امیر المؤمنین د مذهبي مشر په توګه وټاکل شي. دویم د اهل او عقد شورا د ټاکنې د خپلواک کمیسیون کمونستان په شی دی خازه صحیح شو. دغه راپور دي چې برابر ک بیا براشي. صحیح ده ورور عباسین ورور مهرباني وکړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. جنرال صاحب ته، قاری صاحب محترم ته، لایو ټولو ګډونوالو ته سلامونه او احترامات او نیکی هیلې وړاندې کوم. جنرال صاحب محترم، د مال قاری صاحب نه یو سوال د سوال نه ده، البته پوښتنه ده په ډیر بخښنې سره چې دغه 20 کاله خو چې دغه ګوډاګۍ ادارې دغه د امریکایانو په شمول باندې دغه خلکو چې دغه ړندې بمباریانې کولې یا ظلمونه وحشتونه کول، نو څه وخت چې دغه 2 کاله دغه مذاکرات پیل شوي دي، دغه خلکو رقم بانې وکولې، خطونه ولېږل په یو رقم په بل رقم باندې، نو مخکې بیخي مذاکراتو چیغې نه وهلې، نو اخر پایله به قاری صاحب محترم د دغه خلکو څه شي؟ حال دا ده چې اوس دغه عسکر هم یو سجن دي دغه سوي دي چې تسلیمي ډیرې کېږي الحمدلله سره له خپلو وسلو، نو د دغه خلکو به قاری صاحب پایله به څه شي؟ دغه خلکو اوس که ټولې هیلې له خاورو سره خاورې سولې، د دغه خلکو پایله به څه شي قاری صاحب محترم؟ او د دغه خبرې برسېره قاری صاحب محترم دغه عسکرو ته هم په ډېر بخښنې سره که یو پیغام ورکړي، ډېره مننه.
ها بسیم سي محترم د خلکو پایله خو دا د خدا د څه چې اوس پیخيږي دا نه ده چې دا لومړی ځل د پیخيږي دا په افغانستان کې دویم دریم ځل د پنړی کې پلسګونه بلکې په سلګونه ځله داسې پیښ شوی دی. نړۍ تاریخ تاسو وګورئ، په نړۍ کې د اشغالګرو یرغلګرو تاریخ وګورئ. د موږ تاسو په خپل هیواد کې په د 12 لسیزې وړاندې 3 لسیزې وړاندې هم داسې حالت سره موږ مخ شو. روسان راغلي و دلته، کمونستان د دوی ملګري وو، کمونستانو به روسان د افغانانو په کورونو خېژول، د افغانانو په کورونو به چاپې والي، د لیلین دپاره خپل افغانان وژل، د لیلین د مفکورې دپاره، د کمونیزم د مفکورې دپاره خپل افغانان وژل. او دغه خلکو شعار دا و چې د ثور انقلاب چې ماتېږي په افغانستان کې به 1 متر اوسپنه پرته وي، 1 متر اوسپنه په افغانستان کې پرته وي، د هغې نه وروسته به بیا د ثور انقلاب ماتېږي. الحمدلله موږ تاسې ولیدل چې نه 1 متر اوسپنه پرته وه، نه د کمونستانو د روسانو د ملګرو هغه غرور او دبدبه پاتې شوه، هر څه ختم شول. د افغان ملت مقاومت د دوی ټول پلانونه په اوبو یوړل. د هغې نه وروسته چې کله امریکایان راغلل، دغه ټانګونه چې نن ترپال غوړولی پرې او په پټه یې د غله په څېر د خاورې نه باسي، دا ټانګونه مخکې داسې نه راتلل. دا د خاورې ته ډېر په غرور راغلی وو، دا ډېر په مطبوعاتي پوښښ راغلی وو، دا ډېر په کوریج راغلی وو. دې ته ازادۍ راډیو، بي بي سي راډیو، اشنا راډیو، طلوع نیوز، شمشاد، یک، ژوندون، دغه ګوډاګیو رسانیو دې ته ډېر تبلیغات کړي وو. دا څو کیلو، دا څومره وزن لري، دا فولادي ده، دې شیشې فولادي دي، دا په دومره مسافه کې د موبایل انتن د منځه وړي، دا دومره لیزر لري، دومره مرمۍ لري، دومره کسان کې ځایږي، دومره ماډرن ده، دومره تخنیکی وسایل دي پکې. دغه تبلیغات ورته شوي وو. نن اماغه ټانګ په ډېره بې شرمۍ په ترپال کې پیچل شوی ده، په پټه د خاورې نه باسي. نیم ترپال، نیم ترپال. الحمدلله دا د دې ملت ویاړ ده. دا په تاریخ کې څو وارې تکرار شوي دي. دوی دا خبره کوي دا ټامیان چې کله ټامیانو سره ته مخ شي چې د نجیب د ادارې سره هم داسې شوي وو. موږ باید د نجیب د ادارې حالت تکرار نه کړو. دا که ستا خوښه وي که ستا نه وي خوښه، دا تکراریږي. دا په تاریخ کې په ځلونو تکرار شوی ده. تاسې په نړۍ کې د اشغالګرو د امپراتوریو تاریخ وګورئ، د ویتنام تاریخ وګورئ، د نیپالیانو تاریخ وګورئ، د کوریایانو تاریخ وګورئ، په نړۍ کې د نورو اشغالګرو د مزدورانو تاریخونه تاسې وګورئ چې کله د اشغالګرو سره د خپل هیواد د خپل خاورې په ضد چا مرسته کړې ده، اشغالګر تښتېدلي دي او هغه ګوډاګیان د ملت محکمې ته دغسې بیچارهګان پرې ایښي دي.